آخری مقام د انسان او مجاهده به دی چې داسې نیک عمل زوکم او داسې مجاهده زوکم چې زه د جنت چوت مقام او درجه ته په ورسېږم. دا اخیرنۍ درجه د پاره څو وختونه دي چې رب العالمین خلق له ورکړي. ما استاد عمل دی ټول کال کې به ما او تا ټولې مجاهدی کړې وي، اوس به ما او تا په دې میش کې د عبادتونو سوچ کوو. داسې عبادتونه به ما او تا کوو چې الله ما او تا له جنت الفردوس راکړي او الله ما او تا د جهنم نه بچ کړي. دا میاشت دا ټوله د عبادتونو میاشت ده، خو دې میاشت کې دا یو ورځ نیمه وروسته چې کومې ورځې شپې را روانې دي دا هغه ورځې دي چې دا خالص د دې لپاره دی چې ما او تا به څرنګه رب العالمین خپل رضا کو او د دې لپاره به عملی نمونه د چا ګورو؟ د محمد صلی الله علیه وسلم. د الله د نبی طریقه دا وه، دا شپې چې به رانږدې شولې نو یو به پکې د ټولو نه اولنۍ طریقه دا وه، یو یې چرته په ټول عمر کې د دې لسو شپو اعتکاف نه دی پرېښودی. داسې کال نه دی تیر شوی چې د کمې ورځې نه د الله په نبی باندې روژه نیول فرض شوي و. هر کال 9 کاله محمد رسول الله اعتکاف کړی. صرف یو کال یو کار وشو، هغه کار داسې وشو د الله نبی داسې کار وکړو چې حکم یې وکړو ویل ماله خیمه په جومات کې ووئ. یوې بیبي ته ورسه اجازت وکړو، هغې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هغې د ځان سره حفصه ملګرې کړه. حفصه چې ملګری شوه زینب رضی الله تعالی عنها چې خبر شوه هغې هم ځان له خیمه وواله. د الله نبی چې کله راووته جومات کې 3 خیمې ولیدلې. ویل دا خیمې د چا دي؟ خبر وله ورکړی شو چې دا ستا د بیبیانو. ویل ولې داسې کار کړی؟ ما خو ټولو ته اجازت نه کړی. چې معلومات وشو نو دی د یو بل سره په سیالۍ باندې راوتې وي. د الله نبی ورته ویل البر تردنا، تاسو څه د نیکۍ سوچ کړی سیالي کوئ او په غلط طریقې کوئ. وی ویلې ستاسو د وجې نه سږ زم اعتکاف نه کوم. خو داسې یو کار یې وکړو چې سږ کال اعتکاف پرېښودو په دې رمضان کې. نو شوال میاشت چې کله راله 10 ورځې د دقه ورځو قضایي راوړه. د دې خبرې نه یو عجیبه خبره معلومیږي. خبره دا ده چې محمد رسول الله اعتکاف له څومره اهتمام ورکړی و. 10 ورځې چې ته یو ځل پاتې شوې بل ځل یې 10 ورځې اعتکاف وکړو. اول ځل د الله د نبی پته ورته نه وه، داسې ورته الله ویلي و چې په دې رمضان کې یوه شپه ده چې د 1000 میاشتو د عبادت نه د هغه شپې عبادت غوره دی. د الله نبی اول د رمضان اولنۍ 10 ورځې اعتکاف وکړو چې کېدای شي لیلة القدر په دې کې وي. بیا چې کله 10مه ورځ شوله ویل په دې کې خو لیلة القدر نه و. 10 ورځې بیا نور اعتکاف وکړو. بیا په 10 رستنو کې مینس کې نه و. نو بیا یې اعلان وکړو چې ما ته اوس وحی داسې وشوله چې لیلة القدر چې دی په اخیرنۍ 10 کې دی. ویل چا چې زما سره مخکې اعتکاف کړی هغو ټولو ته ویمه چې بیرته جومات ته راشي. عرض مې دا خبره کوله یو اهم عبادت زما استا په دې ورځو کې دا د اعتکاف عبادت دی. د الله نبی چې کله د دنیا نه تو آخری کال باندې چې د هغې نه وروسته بیا رمضان رانغی
په دغه کال باندې د الله نبی د لسو په ځای باندې 20 ورځې اعتکاف وکړو. د مخکې نه د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه 10 ورځې به اعتکاف کولو، خو چې داسې پوه شو چې د دنیا نه د تلو موقع ده، نو د 10 په ځای باندې 20 ورځې اعتکاف وکړو. مخکې به ورسره جبریل یو ځل قرآن اړاو، وسې ورسره 2 ځل واړاو، او د دې نه داسې پته لګېدله چې د انسان څومره مرګ ته نږدېوالی راځي اقومره د رب العالمین بندګي ډیره کول غواړي. وی د انسان د ټولو نه لوی کامل صفت دا دی چې د انسان د زړه صرف د یو الله سره لګېدلی، د بل چا سره تعلق نه. یو سړی دی په دنیا کې تیر شوی دی، ابراهیم علیه السلام. دا ابراهیم علیه السلام د رب العالمین خلیل و، رب العالمین خپل دوست جوړ کړی. دی ابراهیم علیه السلام کې کم یو کمالو چې الله ول دومره لوی مقام ورکړی. الله په قرآن کې وایي وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. الله فرمایي یو لوی سړی په دنیا کې تیر شوی ابراهیم علیه السلام، دا هغه ټولو نه کامل صفت داو چې دا هغه زړه صرف د رب العالمین سره لګېدلی و. د ابراهیم علیه السلام د رب العالمین سره صرف تعلق د بل یو چا سره تعلق نه ساتو. نه خپل کلی ته کتلیو، نه خپل ښځې ته کتلیو، نه خپل بچی ته کتلیو، نه د یو باچا خیال ساتلیو، نه د یو غریب خیال ساتلیو، نه د پلار خیال ساتلیو، نه د قوم خیال ساتلیو. سوچ بیداو همیشه د پاره بیدا فکرو چې زما رب زمانه څنګه خوشاله شي. او دا یاد ساتل غواړي چې زما اوستا چې قیامت کېږي ما او تابم دا سوچ کول غواړي. زما اوستا چې دا زړه صرف د یو الله سره تعلق نه جوړ شوی، دا خبره یاد ساته. د قیامت په ورځ باندې الله فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون. دا سی ورځ را روانه ده، نه مال پکار راځي، نه اولاد پکار راځي، څه به پکار راځي الا من اتى الله بقلب سلیم. الله تبرک زړه وروړي، دا خپل زړه باندې داسې جوړي چې الله سره صرف تعلق یې. الله فرمایي چا چې الله تخپل روغ زړه وروړو دغه انسان به د قیامت په ورځ دا به کامیابي، دی به خوشاله. اوس د انسان زړه د الله سره څنګه لګي؟ د انسان د زړه به د رب العالمین سره خالص څنګه جوړ شي؟ شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله وایي یو څو خبرې دي چې دا د انسان زړه الله سره نه پریږدي. دا څو خبرې موانع دي چې دا پچا کې پکې وي د دې انسان د الله سره د زړه په لحاظ سره تعلق نه. یو چې د کم انسان ډېر شراب او طعام چې د خېټې بندي او د ژوند صرف لکه څرنګه چې رب العالمین فرمایي یاکلون کما الله وی دسې ژوند تیرې لکه د زناور غونته ژوندي. د ټولو نه اولنې رکاوټ زما استاد د زړه د الله سره د لګېدلو هغه د ډېرې خوراک چې خوراک د چا مقصد جوړ شو، د خېټې باندې یو سړی جوړ شو، اولنې رکاوټ د زړه د نه لګېدلو د الله سره هغه ډېر خوراک او ډېر شراب دی. دویم چې کله یو انسان ډېر وده کېږي بس بل کار نه، بس خوب ته کار ویلی. دا خوب دې ته د مرګ غرور وایي. چې کوم یو انسان چې ډېر غافل دی، ډېر وده، نه د ماخوستن د تراوس سره تعلق شته،
نه د شپې د تهجد سره تعلق شته، نه د رب العالمین ته شپې چرته راپانڅېدو دا سوچ بلکې که روژې هم نیولې وي داسې روژې نیولې وي چې سار مونځ هم دی په پټو سترګو باندې کوي او د ملا سره په دې باس کوي جل مونځ وکړه خوب ته جلتی ګونې نور کله په ټول کال کې دی د وخته د سار مونځ نه کوي، صرف په دې وخت کې ولې کوي چې هلته د خوب جلتی. نو دا انسان دا یاد ساته چې څومره د خوب زیات کولو دا یاد ساته ستا د دې زړه تعلق به د رب العالمین سره کم لګي، ستا زړه به د رب العالمین سره نه. کوشش داسې وکړه څنګه چې الله خپل نبي ته ویلي زما نبي قم اللیلا پاڅېږه ما ته لږ وجاړه ما ته لږ فریاد وکړه. درېم معنی د انسان دپاره درېم معنی چې دی مخالطة الانام، د دې انسانانو سره د دې خلکو سره کېنه او ګپ دی او راځي او خندا ده او ټقلې دي او دا شی دا خبر یاد ساته زمونږ پیغمبر موږ ته داسې ویلي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، که د چا په الله باندې ایمانی د چا په ورځې د آخرت باندې ایمانی فلیقل خیرا او لیصمت، یا ښې خبرې کوه او یا دې د خپلې خولې ته تاله ووه، که الله منې او که آخرت منې ډېرې خبرې مه کوه، د دې خبرو په وجه دې د رب العالمین سره تعلق ختمي. اوس دا ټولې خبرې د دې علاج څه دی رونو؟ د دې علاج هم یو اعتکاف دی. که ته اعتکاف ته سوچ وکړې د اعتکاف کې روجه خو خامخا ضرور ذکر ده چې محمد رسول الله وی لا اعتکاف الا بصوم، بغیر د روجې نه اعتکاف نه. اعتکاف د پاره به روجه شرط وي، روجه به ولا خامخا نیسي چې روجه دی ونیوله د چا سره به د خېټې د روجې د وجې نه ډېر خوراک ډېر اسکاک دا په خپل انده ختم شو. چې روجه دی ونیوله دویمه خبره دا ډېر خوبونه دي. نو څوک چې اعتکاف لراشي اعتکاف کې کدی سوچ کړی د نبی طریقه باندې به اعتکاف کې د الله د نبی د طریقې اعتکاف طریقه دا وه. زمونږ مور عائشه به فرمایي محمد رسول الله چې به دا لس شپې د رمضان شروع شولې د الله نبی به خپلې پنسې راچوتې کړلې او دا خپل اهل ته به یې ویلې خپلې ښځې ته به یې ویلې وایقظ اهله چې دا د خوب ټیم نه دی دا د ایښېدلو ټیم دی دا د رب العالمین د سوال ټیم دی. ټوله شپه به د الله نبی په ټول کلونو کې په ټول کال کې جګه نه تېروله، خو چې د رمضان اخیرنۍ لس شپې به شولې د الله نبی به خوب له کمې ورکو او ټوله شپه به یې د رب سره تعلق ساتو. نو دویم مقصد هم پکې حاصل شو. او دریم چې کله څوک اعتکاف کوي په اعتکاف کې دریم مقصد چې دی هغه دا دی چې د خلکو سره تعلق به دې کم شي. ځکه د الله د نبی طریقه دا وه اعتکاف به چې کولو په یو خیمه کې به ځاله به خیمه نه به د خپلې بیبي سره نزدېکت کاو، نه به د خپلې بیبي تقبیل کاو، نه به د خلکو سره گپ شپ لګاو، بلکې د الله نبی به ځان په دنیا کې د قبر یو شکل جوړ کو او داسې به ذهن کې راوستله چې داسې یو وخت را روان دی چې زه به په قبر کې داسې وخت را روان دی چې ځان به پروت یم د څلور طرفه نه به راپسې هر څه بند وي سوا د الله د تعلق نه به زما هېڅ هم نه پاتې. داسې یو ځای ځان به په جومات کې جوړ کړي چې ستا به د خلکو سره گپ هم ختم شي تعلق به او هر وخت کې چې پر خپل اعتکاف په ځای کې ناست وي او هر وخت کې به دا سوچ کې چې داسې یو وخت را روان دی چې زه الله به په قبر کې پروت یم نن د دقې ورځې لپاره سوچ. دا خبرې عرض مې دا خبره کوله چې د الله سره زړه لګول غواړي د الله سره د زړه لګولو د اخرنۍ دا ورځې دي د دې لپاره د ټولو نه اولنی سوچ دا دی چې ما او تا اعتکاف ته غاړه کېدو.